سلامونه ملګرو. جار لالا قربان لالا د جار لالا او قربان لالا د قصې نه مخکې یو خبره ډیر په وضاحت سره بلکې کلمه درستوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې نه خو د چا په ایمان نه د چا په وینا او نه هر څوک په پیسو ټکو خرڅیږي نه که په پیسو ټکو وې نو په جار لالا قربان لالا ما ته ډیر ښه ریسپانس راتلی شي او ډیرې پیسې ادروایز پیدا کولی شم خو او نه زه د دې خبرې ځان جوګه ګڼم چې د لوی خبریالانو جواب وکم خو حقایق وي زه نه غواړم چې ځینې خلک د خاص قسم اډینس د کیپچر دپاره غیر ضروري خلاف حقایق خوبونه خواره کی یو صحافي چې د هغه نه ذاتي طور زه احترام لرم ما ترې زده کړي دي ډېر څه زه ترې ډېر څه زده کوم هغه ورځې په یو ټلویزیون لګیا و په پښتو په یو ټلویزیون او بیا په خپل شخصي پاڼو هم چې د پاکستان او د هند ترمنځه د مقابلې توان د چا څومره دی دا خبره کوله چې 15 ورځې پاکستان جګړه کولی شي او دغه خبره تقریبا نورو ډیرو کسانو هم کړې ده او حقیقت ته نږدې ښکاري خو د هغې دپاره یې ارګومنټس چې کوم ورکول نو هغې د $1 د قرض ورکو هغه کم چې د مخکې نه پلین دی یا د دواړو ملکونو د فضایي او دغسې د ځمکني فوزونو کمپیریزن یې کوو ډیر دی بېشکه خو زه تاسو ته دا یوه ورځ کومه د یوکراین جی ډي پي په 2021 کې ټوټل $198 بلین وه $198 بلین او خواوشا $2 ټریلیون دا د رشیا جی ډي پي وه کمپیریزن کوئ چې رشیا د یوکراین په مقابله کې فوزي طور معاشي طور اقتصادي طور او د ایټمي هتیارو موجودګي دغه بیا د ټول نه لوی ډیفرنس دی 4 کاله وشو خواوشا 4.5 لکه عسکر دغه یوکراین د رشیا ته زیان رسولی دی یا یې وژلي دي یا یې زخمیان کړي دي دا سمه ده چې یوکراین بیخي برباد شوی دی دا دلیل هم راکولی شي چې د یوکراین شاته نیټو ولاړه ده خو دغه دلیل بیا د چاینا او د پاکستان په منځ کې هم جوړیږي دغه دلیل بیا د پاکستان او د عرب ملکونو یا پاکستان چې ورته فرینډلي ملکونه وایي دا دلیل هلته هم دغسې واقع کېدی شي خدای مکه که جنګ اوږدېده د پاکستان او د انډیا په جی ډي پي کې څومره فرق دی په ټوټل ایویلویټ کو مونږه یا د آزادو ذریعو نه راواخلو نو د انډیا جی ډي پي 2 ګونه یا 3 ګونه سیوا ده خو بلاکس یا پروپورشنلی بالمثل دغسې د انډیا آبادي هم 8 ګونه سیوا ده او انډیا دغه ټوله جی ډي پي چې څنګه پاکستان په جنګ کې نشي وراچولی دغسې به هندوستان هم ټوله جی ډي پي یا ټول خپل قومي دولت دې ته نه پرېږدي چې خلک دې د لوږې نه مړه شي او دې دغه ټوله جی ډي پي په خپل پوځ باندې څومره چې د هغې فوز یا عسکر زیات دي شمېره دومره د دې مینټیننس بالمثل سیوا دی څومره چې د هغې آبادي سیوا ده نو هغې به خوراک غواړي هغې به دال خوري څنګه موږ ته خلک دال خواره وایي موږ به دال خورو هغې به دال خوري څه بیسک د ژوند ضرورتونه به رواني او دا د یوکراین مثال او د رشیا مثال کې ډیر لوی فرق دی جغرافیایي اعتبار سره نیوکلیر ویپنز او لوی ډیفرنس چې هغه د ځمکې او د اسمان دی هغه د ایټمي طاقت دی دغلته که د ودرېدو خبرې شي نو د روس سره به هم د ایران ډرون استعمالوي د شمالي کوریا وسایل ورکوي نور هم خیال ملکونه یا خلک اخلاقي فوزي مرسته ورکوي دغه تمه ته اگزیکټلی په دې سینیریو کې هم کولی شي نو د غیر حقیقي خوبونه ګوره دې کې نقصان څه دی زه دغه ټولو مشران خبریالان د هغې نه موږ څه زده کړي دي زه هغې ته په پوره معنی احترام لرم خو زه د دې تجربو نه شاید لږ زر راتېر شوی یم او دا مې کتلي دي چې کله ته بیا حقیقت وې یا د دغه زار لالا قربان لالا په مقابله کې دغه تا راغونډ کړي او ته د دې اډینس غلام شوی نو چې کله بیا ته رښتیا وې
نو بیا تا ته ډیر زیات بدترین کنزل کیږي دومره کنزل درته کیږي بل خبره موږ دغه خبریالان یو بل زیاتې یو فیکټر یرو چې عالمي طاقتونه جنگ نه غوښتو دا د روزي اول نه موږ ته پته وه چې کله د دې سره حساس قسم انټیلیجنس راځي چې خطه کې اسکلیشن سیوا کیږي نو دوی به جنگ ودرې کدا ټرمپ دی کدا چین دی کدا یو کې دی کدا فرانس دی کدا بل غټ کا یو ان دی دا به دا جنگ ودرې خو په دې کې نقصان موږ څه کوو موږ نقصان دا کوو چې د خپل جار لالا قربان لالا دپاره کنټینټس جوړ کړو هغه کنټینټس باندې هغه خلک چې هغه زموږ نه زیات والنریبل دي زموږ نه زیات مجبور دي هغې ور باندې کمنټونه وکړي او نفرتونه خواره کړي او دغه کمنټونه او نفرتونه بیا زما او ستا په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې موجود هغه خلک چې هغه د بهر ملکونو دي یعنی عملاً د قانون په حساب سره نو هغه خلک نوټ کیږي او زه یریږم په دې خبره یریږم څه چې بلکې دا زما کامل یقین دی چې دغه جنگ اوسو لګیا دی ودرېده سیز فایر به پرولان کیږي دا به اوږدیږي دا به غځیږي خو د دې ریپرکشنز یا د دې فال بیک چې کوم دی یا فال آوټ یا د دې بد اثر چې کوم دی دا به په بېوسه زمونږ پرونو باندې او په داسې حالت کې وي چې زه ته چې موږ اخلاقي طور د هغې دپاره همیشه په انساني پښتونولۍ انسانیت په بنیاد غږم پورته کولی شو د بده مرغه موږ سره به دغسې کارډ نه وي دومره اخلاقي سپیس په زموږ سره نه وي چې موږ ووایو چې دوی دا بد کوي یا انساني چلن ورسره پکار دی یا دا ریپیټریشن یا دا ویستل نه ویستل په یو انساني چوکاټ کې پکار دی ځکه چې دغه ټول فوټ پرنټس دغه ټولې نښې نښانې چې دغه خلک د جار لالا قربان لالا په چکرو کې شاته پرېږدي نو د ډیجیټل ایج یا د ډیجیټل ایرا په زمانه کې دغه نقشونه ورانیږي نه او یو خبره بله 15 ورځې جنګ څوک کولی شي اکارډنګلی بیا دا خبره کول چې پاکستان 15 ورځې کولی شي په دې کې بیخي آوټ اف کوېسچن دا خبره دا بالکل صادقه ده خو ایگزیکټلی دغه د هندوستان لپاره ده ځکه چې د خپلې جی ډي پي اگینسټ په هغومره میلیټري مینټیننس هغې ته هم ورپغاړئ د خپلې ټوټل جی ډي پي سټرینث اگینسټ به د پاپولیشن هغه پروپورشنل سیوا کېدل چې دي دا هغه ته هم ورپغاړه دي قرضونه مرضونه نو هغه د امریکې په روس هم دي او هغه د روس په امریکې هم دي او هغه په خپله په امریکي حکومت باندې دومره دي چې هغه حسابونه کتابونه ما ورته په عام کلکولیټر نشو کولی او د امریکې په حکومت دي ایون د پاکستان په هند په حکومت اکارډنګلی پروپورشنلی بالمثل دغومره قرضونه دي او هند په حکومت تاسو ته ما مثال درکړه دنیا که بیلیږي په د خاص کر د څوک 55 کاله 54 کاله مخکې خبرې کوي هغې کې خپل نور سیاسي حقیقتونه جغرافیایي حقیقتونه منګالیان یو قوم و د هغو دومره سیاسي طور ارګنایز و چې هغې ته به نن ښکارېده چې په لیفټ سایډ زموږ خیر دی ټول قوم به په لیفټ و خو چې مازدیګر به ورته پته لګېده چې په رایټ کې قامي خیر دی نو هغه سیاسي طور دومره یونیفاید و چې هغې به هغه رایټ ته ګرځېده د هغې خپل یو کنټیکسچوال زمیني حقیقتونه د یو په هغه وخت کې سټرینث بیا د هندوستان برای راست انټروینشن بیا لاجسټک سپلای چینز نه مینټین کېدل دلته د هغه خبرو امکانات ډیر زیات کم دي غیر ضروري هایپ جوړول د زار لالا قربان لالا چکر دپاره کیږي د دویم جنګ عظیم نه وروسته د دنیا 80% ملکونه په وجود کې راغلي دي په دې کې بیا ځینې د شوروي اتحاد چې هغه کنفیډریشن و یعنی د روسي څه نه وه دغه ملکونه د روسي څه نه وه خو یو نظام سقوط شو خو د یو بل متبادل غټ نظام د پوره سپورټ چې هغې کې مذهبي سپورټ هم و په هغې کې کیپیټالیزم یو لوی اکانومي و او پروپیګنډا وار هم و چې د هغې وایس اف امریکا ریډیو فری یورپ د هغې سو دغه ټول خلک میلاو شو یو نظام ته شکست ورکړه یو ملک یې مات نه کړو یو کنفیډریشن یو سویت یونین یې مات کړه یا ډسانټیګریټ کړه په داسې حالت کې ډسانټیګریټ کړه چې په هغې کې یو ملک نیم یوکراین صرف دا هڅه کوي چې د هغه زړو اثرو لاندې وځي د هغه 40 کاله اثر نه وځي باقي ټول هم اکارډنګلی د هغه اثراتو لاندې دي اوس هم چې څنګه مخکې وو نو صرف اټانومي بدل شوې ده انډیپنډنس ته خو سورنټي هغومره نشته څومره چې زه ته ګمان کوم د سویت یونین په 40 یا 30 څومره ملکونه باقي د دغه 10 کالو نه یا د دغې لویې قضیې نه علاوه
که ملکونه مات شوي دي ایست تیمور کې د هغې خپل ډافوس د سودان کې چې کوم شوي د هغې خپل یا بوسنیا وه د هغې خپل پراسپیکټس وو او هلته یو خپل زمیني حقیقتونه وو. دلته تاسو مهرباني دا وکړئ چې زه د دغه مشران چې زما استادان دي زه د هغې ته دا وایم چې کله بیا تاسو لږ بیلنس کېږئ لږ تاسو رښتیاو ته مجبوره کېږئ نو ګورئ بیا به تاسو ډېر بد کنځلې کېږئ او هغه کنځل به داسې وي چې هغه به د هغه خلکو د جذباتو سره هم لوبوي او د هغه خلکو د جذباتو یوازې لوبه نه ده د هغه خلکو د ژوند سره لوبه ده. دغه خلک زمونږ نه دی موږ د هغه خلکو نه یو موږ یو خلک یو موږ یو انسانان یو موږ په یو بل خفه کېږو موږ جنګ د هند هم نه غواړو موږ جنګ خراب بد په بنګال کې هم نه غواړو موږ په فلسطین کې هم مخالف یو چې یاره د جنګ شر فساد دنیا را مخامخ شي او د خلک موږ د دنیا په هغه لرې ګوټ کې هم نه غواړو خو ظاهره خبره ده چې زما ګیر چاپېره سباله اخلاقي طور زه د دې قابل هم نه یم تا دومره سپیس هم نه یې پرېښی چې زه یو بشري غږ پورته کړم ځکه زه خرڅ شوی ځکه زه ګل خان ځکه زه تا دومره رټلی یم چې اخلاقي طور به و چې ښه تا ته خو بل اوس د مور او د خور او هغه کنځلې کولې ستا په هویت او ستا په انټګریټي او ستا په پښتونولۍ سوال اوچتوي او تا اخلاقي طور یو داسې بدترین کریک ډاون زه وینم خدای دې وکړي چې ونه شي خو داسې بدترین کریک ډاون چې صرف او صرف یو څو پارلماني جماعتونه به د انساني بنیادونو باندې غږ اوچتولی شي هغه به د پارلمان نه مګر دا هم حقیقت دی چې هغې ته به خلک ډېر کم سپیس ورکوي او اخلاقي طور به هغې هم ډېر زیات په بیګ پوټ وي. لہذا مهرباني دا وکړئ چې دا خبرې صحافت او روسټینګ چې کوم دی په دې ترمنځ ځکه زه یم نو زه یو اداکار قسم انسان یم پکار ده که زه روسټینګ کوم او څه کوم خو لکه کله چې زه ته یا بل د خبریالۍ دعوه کوي د حقایقو د انسو دعوې کوي نو انسي د اکارډنګلی پروپورشنلی بیا یعنی یو حساب کتاب دی بیا برابر ساتي یو خلکو ته د فیکټس وړاندې کوي بار بار یې وکړو چې زه فیکټ وړاندې کوم ما خو یو څه کلمه هم درته تېره کړه چې هر څوک داسې مه ګڼئ چې هغه خرڅ شوي هر څوک د جار لالا ټیک ټاک او د قربان او شعر او دغه په چکرو کې نه خلکو له خدای رزق ورکوي د دې هیواد صدا څوک په د امریکې نیشنلټي وي ورسره چا سره پښتانه دي په انډیا کې دي خو برابر نیشنلټي وسه په دغه هندوستان په دې کشمیر کې زموږ پښتانه وروڼو زه دغه زګون نومونه ځکه نه اخلم چې هسې مشکل ورته خدای هم که جوړ نه شي نو ما سره د هغې غم و چې یاره هغې ظاهره د هغو باندې او دغه راځي فال بیک یا د هغې باندې د غوزیان راځي یو لک پښتانه په کوټلي کې دغه کې هغه د دې اننتناګ خواته اوسېږي زما ورسره فیسبوک باندې انټریکشنز وي خو زه ورسره قصدن آمدن په دې 5-6 ورځو کې نه ساتم ځکه چې انډیا هم خپل سرویلنس نظام ډېر مضبوط دی او دغه فیسبوک په دې بل اوس چې اخیستی او زما سره چیټ او زما سره گپ شپ او پښتونولي زه نه جنګي یم نه د چا ترجمان یم خو بیا هم هغې ته مشکل جوړ کړم نو دا ټولې خبرې مد نظر ساتل دي ما پکې بند کړی دی منځ کې ماشي را دغه کېږي سم مې ویل غوښته دا مې ویل غوښته چې تاسو ته سلیکټ یو قسم افیکټس راغستل کېږي او هغه سلیکټیولی وړاندې کېږي تر څو جار لالا قربان لالا یقیني شي دا زما نه خوښېږي دا زما او زه دا ګڼم چې د دغه کس لپاره د ګټورې بېشکه خدای دې ظاهره خبره چې امریکا کې یو بنده یو امریکا UK کې امریکا کې بل ځای کې نو هلته د هغه د ارنینګ او د هغه حساب کتاب لا سټینډرډ باره خدای دې ښه ساتي نور هم اوچتي او هغه ته څونه خیر رسي مسله دا ده چې فساد یې چاته رسي مسله دا ده چې زیان یې هغه خلکو ته رسي چې هغه دغه بای کوي او بیا یې ریسپانډ کوي د حقایقو برخلاف یې ریسپانډ کوي او هغه بیا سبا له د دې خلاف هغه شی د کارت په طور استعمالېږي د پاکستان او د هند ترمنځ اوږده جګړه نه کېږي چې کله کېږي نو هر څه بیا به هر څه شي په دې کې ولې بار 100 پیر 15 پیر 13 پیر یعنی 1000 پیر یې دا واورئ چې پاکستان او د هند ترمنځ که اوږده جګړه کېږي هر څه به شي خو چې نه کېږي نو بیا دا یاد ساته چې زه ورته ولې ځان لپاره مشکل جوړ او زه ورته نه موږ خو ډېر کلیر په دې معامله کې یو او یو به او څوک ګل خان وي که څوک ګل مرجان وي خو لکه چې کوم ولربل کلاس دی کوم ولربل پاپولیشن دی یعنی زه به یو براډر ټرم استعمال کوم هغې ته بویم غیر ملکي چې د دې ملک د قانون مطابق هغه په 80s کې په 90s کې یا لیټر دین 2001 او بیا د 2021 اوس راغلی دي او د هغې سټیټس ډیکلیئر سټیټس یې دی ډیکلیئر سټیټس ریزیډنټ دی نیشنلز نه دي په دې ملک کې اوسېږي او د هغې سره مختلف حیثیتونه دي یو څه رجسټرډ څه نان رجسټرډ څه
مطلب یو نو وټ آی مین ټو سي زه نه غواړم چې ځان ته کنزلو توپونه مخامخ کړم زه د خدا دا یو خبر بالکل په دې اخر 15 منټو خبره سره 10 سکندو کې دا خبره کوم چې د بد مرغ د جار لالا قربان لالا په چکر کې حالات داسې شوي دي چې خدای مکه کې یو خطرناک نتایج یا کریک ډاون په دغه خلکو راځي نو sane voices will not be able to raise your voice یعنی هغه عقل په انسانیت مین خلک به اخلاقی طور د دې جوګنې چور لغت پورته کی ما الا چې یو پارلیماني د وجوماتونه چې هغه به و ایون پرنجو پنجابي عرفان صدیقي و چې دا غیر انساني عمل مکه وي دا د سینه د پکړ دی له وخت ورکي دا خو بسنګ تاسو په هیپ هزارت کې نه هغه خلک بشي کول او باقي تحریک والا هم صرف مزمت کې زبب مزمت کوم خو سو پیاوي او څنګه پیاوي او کاونټر بسونه مضبوط برابر راځي په ګاټ سي زار لالا قربان لالا کې ډېر خواږه دي سټارز دي شیرز دي دا دي یوټیوب دی ټریفیک دی ټیک ټاک خدا د چې خیانت دی د خپل ګټو لپاره خیانت باید ونه کو او دا په قسم قرآن په ځان فرض کو په کلمه اول درسته کو چې وروره زه هغه خبره کوم چې هغه زما د قام زما د ګیر چاپیره اوسیدونکو انسانانو په ګټه باندې هغه خبره وکړم جذباتي بنیاد په خلک دومره نه انوال کوم چې زه بیا محفوظ یم خو هغه کوم کسان چې راته کمنټونه کوي نو د هغوی خاندانونه ګیر چاپیره هر دویم دریم کس هلته د هغه چا په خوله کې چې سبا له پرې راګرځي نو زما په خبرو کې بدنصیبي دا ده چې ربط نه ایسي چونکې باقاعده خبریال نه یم زه باقاعده څه ریسرچر نیم پټان خاطر پټان نیم چې زه ارټیکولیټډ خبرې تاسو ته وکړم خو زما چې په موضوع کې څه ګډې وډې راځي بس هغه ویم هغه مې وویلې که چا باندې بدې لګېدلې ډېره زیاته بخښنه ترې غواړم خو زه ته بیا قسم کوم چې دا زما د زړه هغه خبرې وې چې زه فیل کوم ځکه زما سره څه معلومات او علم او انالیټیکل سکل نشته خو دغسې هیر څه مې اورېدلې خبرې ته یا خپل مې سلګ ډېر سوچ جنګولی چې خان اوس پسه کېږي اوس پسه کېږي اوس پسه کېږي د هغې په بنیاد مې دا خبرې وکړه نه را سره څه انسایډ انټیل ځي دا چې انسایډ انټیل هغه خلکو سره نه څه ما د دونه سیاستي شته چې ما ځینې خلک وایي ته چا دپاره ما هغو دونه وزګار نه دي مړه چې ما غوندې کس ته وایي چې تاسو راشه ته زموږ دپاره دی ما دا کچه خوله د هغو دفاع دی به د هغو به نورې بلا ډېرې کمزورۍ جل خبرې به نوري خو لکه دا چې ما غوندې کس ته محتاج نه دي که نه تاسو ولې همیشه دا فکر کوئ چې هر سړی خرڅېږي هر سړی به پیسې پټه حقایق منئ نه منئ تاسو پر 1747 کې قاچار باچا ولات هندوستان نادر شاه په امامت شاه رنګیلا یو حساب کتاب یو لوی بهرحال اوس شوي که نه څه شیونه ماضي کې شوي بس شوي یار هغه نه انډو کېږي اوس فلحال په حال کې څه دي دا انالایز کړي او یو د ښه راتلونکي فکر وکړي دیټس اټ په دې کې نورې څه خبرې دي زه چا نوم نه دی اخیستی ما ته یې څوک بدرد نه وایي او نه زه دې جوګه یم چې چا نوم واخلم او ان پرسن په چا هغه چې هغه استادان دي زما لپاره کور یې ودان